د غږ نیوز د راتلونکو خپرونو کتلو دپاره د غږ نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوشحال خان د فن د عظمت اعتراف کیږي نو دغه شان یې په هغه سماجي تنقید هم ټکونه کیږي کوم چې د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې موندلی شي. په دغه کې لوی مثال د خوشحال خان خټک تصنیف شوې سواتنامه وړاندې کیږي. د خوشحال خان خټک د سماجي تنقید اهمیت او پرې کیدونکي ټکونه باندې ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او حکیم زی صاحب څه دریځ لري تاسو یې هم هغه زموږ سوسایټۍ ته دومره کتلي چې زموږ د ودونو زموږ د کونډو هر څه یې راغوستي. ځینې خپل ولي ورته نه ښکارېږي چې اوس زموږ په سوسایټۍ کې موږ وایو پرېږده چې خوشحال داسې کوي باتونه کوي نو هغه دور پرې نن چل دی. نن کونډه زما د کور کونډه دی د چاپلار بوځي که نه. په سواتنامه کې ته شعرونه پرېږده د خوشحال په کلام کې ته د سوات تاریخ وګوره جغرافیه وګوره حاصلات یې وګوره پیداوار یې وګوره مشران یې وګوره موسمونه یې وګوره فصلونه یې وګوره میوې یې وګوره غلې یې وګوره ماهي وګوره ښکار یې د بوټو او د چنغاړو وګوره. موږ نه تپوس وکړه دا خوشحال او سوات او هغې وجه دا ده چې مغول په سوات کې خپلې پنجې خښې کړې وې په نورو پښتنو کې خښې کړې وې. دغه یو دریا خان او یو ایمل خان اخوا پیدا شو نور پښتانه چلو پرېږده وه خوشحال خو زموږ په قبیلو کې چل دی یوه قبیله که بیا وګټي نو دی به مخکې شي دی به پیل کوو قانوني سوچ نشي په څه وجه ما بد وي. د هغه وخت په سوسایټۍ پوهېږم د هغې وخت نور کتابونه وګورم د هغه نه خو د سوات زیات غیبت اخندزاده دی زه بابا کړی وایي ګورئ زما ځان ته پرې ورکړ برابر کوم که چاپ شو چاپ شو ډېر ارمانونه دي ما خو اخوند درویزه وتالو. دا دعوه کېږي چې شیخ مهدي په منګلور کې او په پلاني کې دا کتاب یې ولیکو موږ د هغې څه درک ونه کوو. هغه چې سوات ته کله راغلی دی زمونږ دا حالات یې کتلي دي نو یقینا په دې باندې تنقیدي هغه جاج اخیستی دی او دومره سل په سلو کې سم اخیستی دی چې نن هم که څوک د سوات د خلکو نفسیات لټوي نو سواتنامه به خامخا ګوري. هغه دا ویلي دي چې په دې کې چېرته څوک انپړه سړی هم راشي او ځان یې پکې شیخ او ملا کړو نو داسې څوک نشته چې د هغه عقیده معلومه کړي. دا خوشحال بابا موږ ته ویلي دي چې بای که په دې کې چا په دروغجن ډول باندې ځان حاکم کو او ډاکټر او طبیب جوړ شو نو هر سړی پسې ورځي علاج له ورځي معلومات یې نه کوي چې ډاکټر دی او که نه دی. هم دلته چې د بهر نه یو عام مغول راشي وي هغه دلته بیا شهزاده مطلب دی چې دلته که موږ د بهر خلکو ته زیات په درناوي په سترګه ګورو او خپل ولس ته موږ هغه اهمیت یا قدرداني نه ورکوو. دا صفایي پسندي د پخوا نه په دې سوات په سبزو کې ډېره زیاته کمه ده او د هغې یوه وجه خو دا هم وه چې دوی به کډماري کوله. هغه هم دا خبره کوي چې ټوله ورځ چې ردین چې ناست د پولیو د پټي خبرې کوي د دفترو قصې کوي او جومات ته ورځي د مخزن کتاب دی او کوجرې له وزیر هغه د شیخ ملي په دفتر باندې باس کېږي. د دې دا مطلب دی چې یعنې هغه د یوسفزو سپکاوی د سپکاوي په نیت باندې نه یې کړی هغه د سوات چې باندې چې دا کم تنقید کړی دی نو موږ یې تنقید برای اصلاح ګڼو. د هغې وجه دا ده چې یو خوا هغه د دې نفسیات پېژندل غوښتلي دویم دا چې هغه دې ته د یو قسم د تهذیب یافته کېدو یو خواهش لاره چې دا خلک د مهذبه ژوند تېر کړي نو که دلته یې هغه زمونږ د بې اتفاقۍ خبره کړې ده هغه که دا هغه وایي چې یاره یو مشر خان پکې وي چې هغه څلور کسانو له څلور وخته ډوډۍ ورکوي نو رنګ یې زیړ تښتي او چې چرګ ولالالۍ نو رنګ یې خراب شوی. یعنې دغه خویونه د پښتون نه دي دا کوم چې
په سواد په خلکو کې هغه وخت کې هغه اندازه کړي او بیان کړي او دغه خوونه نن هم په کار دار کې په سواد په خلکو کې نو چې هغه د راکمولو کوشش وکړي چې بیا د ستایلو هغه ستایل د سواد موسم د سواد جغرافیا کنه او تر کابل هوا د وړي خدا د کابل هوا ترخه ده د خوګه ده په هوا کې د کشمیر په آب رنگ دی خو هیب دا چې کشمیر اراد دی تنگ دی په هر کلی په هر کور کې ولیزي هم خوري هم هر لوري ته غلیزي هم سړی او بچنی لري هم واوري نه په سواد باندې سمون شته نه ګرد خاوري مونږ په ډېر فخر سره وایو شو چې د پښتنو کې د تنقید شعور د ژبې او ادب په حواله باندې د نن 400 کاله مخکې راغلی دی او د دې بنیاد چې خود نو هغه خوشحال بابا هر چا د زما یار خیر شیرین لب او شکر برخه در سنبلوی خزلفی در گلونوی رخسارخه در هر چا د زما یار خیر شیرین لب او شکر برخه در سنبلوی خزلفی